دا ټول ډیلیار شول او نماینده لاړلې. ایسالا کجا ده؟ بنام دیدیار خشت توپ کشیدن، بنام دیدیار تانک دیسی صرف و سویچ از بین بردن و حالا میگن که ما را سلاح و وسایل از ماست. یو شمېر پخواني افغان جنرالان وایي چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د افغانستان دي او هیڅ هیواد حق نه لري چې د دغه تجهیزاتو غوښتنه وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ځواب کې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو غوښتنه کړې، پخواني افغان ځواکونو د جنرالانو او افسرانو ټولنې په وړاندې کلک غبرګون څرګند کړ. د پخواني افغان ځواکونو د جنرالانو او افسرانو د اتحادیې مشر جنرال شورګل پښتون ټینګار وکړ چې دا تجهیزات افغانستان دي او هیڅ هیواد حق نه لري چې دغه تجهیزاتو غوښتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا په تیرو کلونو کې د افغانستان اصلي تجهیزات د DDR او ډایاک پروګرامونو په نوم اخیستي او په بدل کې اوسني تجهیزات افغانستان ته ورکړي. پخواني نظامیانو تقاضا هم همدا ده، دا سلاح موږ ته چا خیرات نه ده راکړې، دا سلاح یو مرمۍ د امریکایانو دلته نه ده پاتې. امریکایانو خپله سلاحګانې وړي دي. دا هغه سلاحګانې دي چې ما په خپل خبرو کې وویلې چې د عراق د جګړو نه په موږ خرڅ شوي دي. د ویتنام او د امریکا د وخت جګړې توپک په موږ رنګس ولا خرڅ کړل. لوی خیانتونه د افغانستان سل کلونو اردو سره هم د امریکا وکړل. موږ اصلي سلاحګانې چې د شوروي اتحاد په وخت کې موږ په پیسو اخیستې وې، د افغانستان د مالیاتو د قانونو په مالیاتو موږ هغه سلاحګانې اخیستې وې، هغه ټولې دوی DDR کړلې. مختلف نوع موادونه په دې وشندل، په زنګ یې ووهل او له فعالیته یې وغورځولې. نو په دې خاطر دا لوی خیانت موږ سره وکړه او موږ ته 4 ټایره او خالي یو موټرې په نامه د اموې د زرې تسلیم کړل بدون د هیڅ نه، بدون د سلاح نه، او دې کې به د موږ پرسونل ګرځېده او اوس هم هغه ولاړې دي. د افغانستان د اردو په درد هم نه لګېږي. یو نوع رقابت د امریکا د شوروي په ضد، روسیې په ضد دلته دا کار وکړ چې پخواني د هغوی نظامي سیستم یې له منځه ویوړ، خپل نظامي سیستم یې دلته بغماد راوړ. هېڅ وخت امریکا نه غواړي د افغانستان نه دغه خپل وسایل چې دلته په افغانستان خرڅ شوي دي، د افغانستان د ملت حق ده، دا نه غواړي دوی وباسي. په دې خاطر دوی پروژات دوی غواړي په موږ خرڅ کړي، غواړي موږ سره قراردادونه وکړي. امریکا تعاملات روان د افغانستان خلکو سره. آیا د افغانستان خلک د تعاملات امریکا سره کوي؟ په کم شرایطو باندې نه کې دا نامعلومه ده. ایسالا کجا ده؟ بنام دیدیار خشت توپ کشیدن، بنام دیدیار تانک دیسی صرف و سویچ از بین بردن و حالا میگن که ما را سلاح و وسایل از ماست. یعنی قضاوت به دست مردم افغانستان و به دست دنیا باشد که آیا این حرف جناب رئیس جمهوری امریکا بجاست؟ راجع به پیام‌های حکومت امریکایی که گویا سلاح و تجهیزاتی که در افغانستان وجود دارد واپس به امریکا داده شود، من فکر میکنم و همه مردم افغانستان به این فکر هستند و نظر عمومی همگی مردم افغانستان نیست. این سلاح و این تجهیزات و این تکنیک محاربی مال ملت است، مال مردم است و این در تشکیل و ساختار قبلی زمان جمهوریت نیست. به خاطر ایجاد اردوی ملی و نهادهای امنیتی در تشکیل گنجانیده شده بود. یه مال ملت و مردم افغانستان است. ما هم در کنار امارت هستیم. هر زمانی که هر کشور خدای نکرده قوانین بین‌المللی رعایت نکنه، ما را بالای ما جبر کنه، اکراه کنه، ما ملت در کنار امارت اسلامی هستیم. دغه پخوانی جنرال همدارنګه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ازبکستان او تاجکستان څخه وغوښتل چې لسګونه الوتکې او پوځي تجهیزات بیرته افغانستان ته ورکړي چې د تیر نظام له پرځېدو وروسته دغو هیوادونو ته لیږدول شوې وې. هغه د هغو پیلوټانو کړنې خیانت وبللې چې د الوتکې ګاونډیو هیوادونو ته تښتولې وې. زمان پیروزی امارت اسلامی در 15 سپتامبر قرار این بود که امارت اسلامی در افغانستان داخل نشوند در کابل. ولی چرا شد؟ دلیل از رئیس جمهور گرفته رجال برجسته دولت توسط 46 تا
قوای هوایی به ازبکستان و 80 طیاره به تاجیکستان فرار کردن. شما ببینید رجال دولت ما را به عوضی که صلح‌آمیز تصمیم بکنن، به عوضی که مفاهمه بکنن، به عوضی که وطن خود باقی بمانن، سلاح‌های ما را 46 به ازبکستان، 80 طیاره به تاجیکستان با خود بردن و تا اکنون سلاح‌ها اونجا باقی ماندن. دولت و ملت ما حق داره که سلاح را بخره. این از ملت افغانستان است، از بیچاره و یتیم افغانستان است، از 50 میلیون نفوس افغانستان است. این سلاح مردم افغانستان است. امریکا فیصدی سلاح را به ما نمانده. سلاح خوب ما را از بین بایدش یک نوع سلاح دیگر داره. هغه پیلوټان چې بدبختانه لږ کم خبره چې تیارې لاړلې په ازبکستان کې کښته کړلې، په چوزله کې، په تاجکستان کې کښته کړلې او په افتخار وایي چې موږ ویوړلې، او څو تاریخ په هوایي ډګر کې پاتې شوې، هغه هم د ټوپکو په ذریعه باندې دوی کابینونه وویشتل او فلج کړلې. حتی د هوایي میدان ته 18 میلیونه ډالره زیان دوی ورسوه امریکایانو او د دوی لاسپوڅ مزدورانو او اجنټانو د دوی په امر باندې دا کار وکړ، د خپل وطن سرمایه تباه او برباد کړه. زه وایم چې دا یو ملي خیانت دوی کړی ده او دوی باید په نښه سي، حتی د افغانستان د خاورې نه دوی باید تبعید سي، که راځي رانیسي. وړاندیز کوم محکمو د افغانستان ته دوی ته د مدت زمان ورکړي، تر دغه وخته پورې بچه شي غیر لغه تاسو تبدیل کردید در افغانستان خارج. طیاره‌های حربی و ترانسپورتی، سلاح و تجهیزات مربوی مال مردم بیچاره افغانستان است که یک خیانت ملی به حساب می‌رود که اینها با خود به کشورهای همسایه چون تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و ایران بردند. په دې غونډه کې لا ټولو افغان جنرالانو او سرتیرو څخه وغوښتل شول چې هیواد ته د راستانه شي او په سوله او امنیت کې د ژوند وکړي. دا هم یادونه وشوه چې اسلامي امارت ټولو ته عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ستونزه نشته. جنرالان دي، که ځوان افسران دي چې خپل وطن ته د راستانه شي، رانیسي دی وطن ته، دی ټاټوبی ده، دی مور ده، دلته د پلار د مور د نیکونو د اجدادو ایدري دي، ځکه جایدادونه دي، رانیسي نربندې حق میدان شوې ده او تراوسه کوم سیاسي زندان د نظامیانو موږ نه دی لیدلی او څوک چې شخصي جرمونه کوي هغه د هر شخص خپل جواب باید ولري. په سیاسي مسایلو کې تر نن زمانه کوم نیکې نښانې په ځای کې موږ نه دي لیدلي. ډونالډ ټرمپ څو ځله له اسلامي امارت څخه غوښتي چې پاتې امریکایي تجهیزات بیرته هغوی ته وسپاري. همدارنګه د پخوانیو جنرالانو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د پخواني جمهوري حکومت د سقوط پر مهال د افغانستان لسګونه الوتکې او پوځي تجهیزات ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول شوي وي او لا هم بیرته هیواد ته نه دي انتقال شوي.